محسن داوړ د پاکستان په پارلمان کې د پښتنو سره دغه هیواد منافقت ټولې دنیا ته ښکاره کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له 4 میاشتو بند تېرولو وروسته د سپټمبر په 13 په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ خپلې خبرې د پښتو په دې شعر پیل کړې چې زما تړلی لاس او ستا درنې درنې څپېړې یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. داوړ د مۍ په 26مه شوې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې په هکله وویل چې پوځ پر دوی بې بنیاد الزام ولګاوه. پر موږ الزام و چې پر پوځیانو مو ډزې کړې، پر موږ خو هغه د مقدمه وچلېده، خو پوځیانو چې زموږ ملګري شهیدان کړي د هغوی مقدمه د چا خلاف وکړو؟ هغوی ته انصاف پکار دی. که پر ما ولی وزیر چا یو ډز کول هم ثابت کړل نو ما په دغه بهر چوک کې پانسي کړی. که زه وایم چې ترهګر چا جوړ کړي غدار مې بولی او د ترهګرۍ مقدمه را باندې جوړوئ. خو وزیر اعظم عمران خان په خپله په امریکا کې وویل چې دا ترهګرو زموږ امنیتي ادارو جوړ کړي دي. موږ له دې ریاسته نور د وفادارۍ سرټیفیکیټ نه اخلو بلکې دا ریاست باید موږ ته خپله وفاداري وښیي. محسن داوړ وایي پاکستان د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف وسله والې ډلې وروزلې او بیا یې د افغانستان په ګډون په قبایلو کې د خپلو ګټو په هدف وکارولې. ده زیاته کړه د پاکستان حکومت د خپلو ګټو د تحقق په هدف پښتانو د خپلو جنگي پالیسو اخکار کړي دي او په خبره یې د یو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دا حق لري چې د دې جنایتونو په تړاو پوښتنه وکړي او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. داوړ د پاکستان پارلمان ته په خبرو کې وویل پاکستان د جنگي پالیسو د تطبیق په برخه کې د پښتنو نسلونه قرباني کړي او له همدې کبله ده چې پاکستان باید دې کوشر ته په خپله د وفادارۍ سند وړاندې کړي. نوموړي په دې اړه وویل آیا وفاداري دا وه؟ دا کومه وفاداري ده چې له ټولې نړۍ څخه یې ترهګر راټول کړل او پښتانه یې پرې ووژل. وروسته د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په نوم خلک ووژل شول. کوم خلک چې د دې جنګي پالیسۍ تر شا و هغه اوس پټېږي. محسن داوړ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هغه څرګندونو ته په اشارې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې په څنډه کې کړې وې ویلي وو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو له لوري وسله والې ډلې روزل شوې. وویل د پاکستان حکومت د دې ډلو د روزلو له کبله دوی ته حساب کتاب ورکړي. په هر حال تاسو د محسن داوړ د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.